أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب شروط الصلاة. باب ثابت دی فبیان کې د شرطو د لمانځه شرطونه په دې کتاب کې موږ زده کوو. یار لفظ دا توري دا لفظ او معنا وایو، بیا په اخري کې د ټولو بیان پر یوه ځای درته کوم چې دا شرطونه د لمانځه دي، دا فرضونه د لمانځه دي، دا پلانی شی دي. دا هر باب په پای کې به ان شاء الله د هر شی بیان درته کوم. باب ثابت دی په بیان کې شروط وي د شرطو الصلات د لمانځه. وهي دا شرطونه د لمانځه چې دي ثمانیه اته دانې دي. ثمانیه د لمانځه شرطونه اته دي. اته وهي دا شرطونه د لمانځه ثمانیه اته دي. الاول اول شرط د لمانځه چې دی الوضوء او دس دی بالماء په اوبو سره المطلقي چې پاکې اوبه وي، په پاکو اوبو سره او دس تازه کول دا اول شرط لمانځه. او التیمم یا به تیمم وي بالتراب په خاورو سره، په خاوره سره تیمم وهل عند په وخت کې عدم د نستی الماء د اوبو المذکوری چې درته ذکر سو. هغه اوبه چې پاکې اوبه وي، که هغه اوبه نه وي بیا به څه چم کوي؟ بیا به تیمم وي په خاورو سره. والثاني دویم شرط د لمانځه چې دی طهارتو پاکي ده الثوبي د جامو د کالو د کپړو د دې پاکي ده عن النجاستی د مرداریس الغلیظتی د سخت مرداریس. سخت مرداری لکه شراب، گندگی، وینه، بولی دا سخت مرداری ده. او د دې سماسیوه نور ټول مرداری چې دی هغه خفیفه مرداری دی. والثالث دریم شرط د لمانځه چې دی طهارتو فاکده المکانی د ځای الذي هغه ځای یصلی چې لمونځ کوي فيه پر دا ځای باندې، پر کم ځای باندې چې لمونځ کیږي د هغه ځای پاکي دا هم شرط د لمانځه ده. والرابع څلرم شرط د لمانځه چې دی طهارتو فاکده البدني د بدن من البول د بول سه والغائط د ګندګۍ سه وما د هغه شیانو سه ځان پاکول اشبههما چې د دغه بولو او ګندګۍ سره مشابهت لري، یعنی د دې په مثل دغه سخته مرداري وي، د دې سه ځان پاکول دا بل شرط د لمانځه. والخامس او پنځم شرط د لمانځه چې دی ستر پټول دی العورت د عورت. وعورت عورت چې دی الرجل د نارینه من تحت لاندې سرتی درنامه الى رکبتیه بیا در زنګنو پورې. ګوره د نس لاندې خپل نو عورت نه دی، د نس لاندې دا نو پر دا نس باندې دغه نو موږ بولو نو د دې سلاندې بیا در زنګنو پورې دا زنګنونه نه دي د دې سره د اندازه که د یو چا دا پټه وه نورې کپړې د نه درلودې بس د لمونځ صحیح دی. د نارینه عورت تر د اعضا پورې دی. والمرأة ښځه چې ده کلها ټوله عورت عورت ده، د ښځې بیا ټول بدن عورت دی الا خو بیا نه دی عورت وجهها مخ د دې د دا ښځې مخ نه دی عورت په لمانځه کې. وکفیها لاسونه د دې لاسونه یې نه دی عورت در دا بندو پورې. وقدمیها او پښې د دې پښې یې نه دی عورت در بجلکو پورې. لاسونه پښې او مخ دا په لمانځه کې ښکاره وي پروا نه کوي، لمونځ یې صحیح دی. او نور بدن یې ټوله عورت دی. والامة منځه چې ده مثل الرجل په مثل د نارینه ده الا ظهرها مگر نه شاده دی عورت ده او بطنها او نس د دې عورت دی. د مخوا او د شاخوا د دې دا عورت دی. نور بدن چې دی لکه لاسونه در څنګلو پورې که ښکاره وي پروا نه کوي، پښې در دا زنګنو پورې ښکاره وي پروا نه کوي، سر یې لڅ وي پروا نه کوي، بیا د دې لمونځ صحیح دی. والسادس شپږم شرط د لمانځه چې دی استقبال القبلة مخ و قبله ته ګرځول. دا شرط دی مخ به د قبلې پر خوا باندې که پر بله خوا باندې مخ ولاړ و دا لمونځ یې نه دی صحیح. والسابع اوم شرط د لمانځه چې دی النیت نیت کول دی. نیت کول د لمانځه چې دلته نیت دا وي چې زه لمونځ کوم، دغه نیت کول دا د لمانځه شرط دی، که دا نه ولود نیت د لمانځه لمونځ یې نه دی صحیح.
والثامن اتم شرط د لمانځه چې دی معرفة پیژندل دي اوقات د وختو الصلات د لمانځه وخت به درته معلومیږي چې اوس سهار دی، اوس ماپښین دی، اوس مازدیګر دی، اوس ماښام دی، اوس ماخستن دی، دا به درته معلومیږي. بیا دغه د لمونځ صحیح دی. که دا نور معلومېدل چې اوس څه ټیم دی دغه ولاړ و، دا لمونځ یې نه دی صحیح. ومن هغه څوک ترکه که پرېښوی شیئا یو شی من هذه الشروط د دغه شرطو چې دا درته ومې ویل ثمانیتي چې اته دانې شرطونه وه لا یصیح نه صحیح کېږي صلاته د ده لمونځ سواء برابره خبره ده کانه که و عامدا په قصد سره او ناسیا یا په هیره سره. په دغه اتو شیانو کې که چیرې د یو چا څه یو شی په قصد پاته سي یا په هیره پاته سي په دې باندې لمونځ بیا نه صحیح کېږي. دغه اته شیان چې ما ول د باب په اخر کې به زه بیا درته وایم هغه دا شیان دي. اول اودس تازه کول دي په اوبو باندې، که چیرې اوبه نه وي بیا به تیمم وي. ګوره اول شرط چې دی اودس دی په پاکو اوبو سره، که پاکې اوبه نه وي بیا به څه کوي؟ بیا به تیمم وي. تیمم به بیا وي پر خاوره باندې، هغه پر پاکه خاوره باندې، پر داسې پاکه خاوره باندې چې ښکاره مرداري نه یې پر پرته، بول چا نه یې پر کړي، پر دای ځای باندې. دا یا دویم به د ده کالي پاک وي چې اغوستي وي، کومه جامه ده اغوستي وي هغه به د هر رقم مردارۍ صفا کوي. دا دوه. دریم به د ده هغه ځای چې دی لمونځ باندې کوي هغه به پاک وي. که چیرې مځکه مرداره وي ده په ټوپ راوار کړی وي یا یې مسله پر راوار کړی وي پروا نه کوي، دا شی پاک سو. ګوره که پر خالي مځکه ولاړ و دا مځکه مرداره ول پر دغه مځکه باندې بیا لمونځ د ده دپاره صحیح نه دی. او څلرم د بدن پاکوالی دی، دا د ده بدن به پاک وي د مردارۍ څخه، نه به په بولو لړلی وي، نه به په نوره ګندګي و مرداري لړلی وي، نه به په وینو لړلی وي، د دې څخه به د ده بدن پاک. دا بل. او پنځم که چیرې د ده عورت لڅ و، عورت ما در وښوی د نارینه عورت د نامسه بیا در زنګنو پورې، دا زنګون عورت دی، که د یو چا زنګون لڅ و په لمانځه کې د دې لمونځ نه دی صحیح. او که نو لڅ و په لمانځه کې لمونځ یې صحیح دی. ګوره دا په یاد لره، نو که لڅ و لمونځ یې صحیح دی، که زنګون لڅ و لمونځ یې نه دی صحیح. دا د نارینه دپاره. د ښځې دپاره ټول بدن عورت دی، خالي لاسونه، مخ، پښې. دغه که د دې دا په لمانځه کې لڅ وه بس لمونځ یې صحیح دی. نور که دا غوږ لڅ ولو د یو ښځې لمونځ یې نه دی صحیح. یا یو دی پړونی پر سر کړی و چې سر در معلومېدی، دا بدن در معلومېدی، لمونځ یې نه دی صحیح. دا د ښځې دپاره. او بل شپږم شرط د قبلې او خواته به مخ که یو سړی رالی دوري د لمر ختو خواته ودرېدی چې زه و دا خواته لمونځ کوم، دا لمونځ یې نه دی صحیح. لمونځ به د قبلې او خواته کوي. اووم چې یو څوک لمونځ کوي دا به نیت د لمانځه وي چې زه لمانځه له راغلی یم په لمانځه درېږم. نور که په خوله وایي که نه وایي چې زه نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 2 رکعت، دا که په خوله وایي که نه وایي خو په زړه به یې دا نیت چې زه لمانځه له راغلی یم د ماپښین لمونځ کوم یا د سهار لمونځ کوم، دا به په نیت کي. دا نیت چې دی دا شرط دی. او اتم چې دی دی به وخت پیژني چې سهار دی ماپښین دی څه ټیم دی زه اوس دا لمونځ کوم، دا وخت به درته معلوم وي. دغه شیان که چیرې د ده څه یو شی کم سو د ده لمونځ نسته در هغه وخته پورې چې دا شیان نه برابر کړي. دغه د لمانځه شرطونه دي. دغه شرطونه به په یاد باندې داسې یو زده کړي چې د اودس تازه کول دي، او جامه پاکول دي، ځای پاکول دي چې لمونځ باندې کوي، او بدن پاکول دي، د عورت پټول دي، مخ و قبله ته ګرځول دي، نیت کول دي، او د وخت پیژندل دي. دغه اته شرطونه دا به د ده زده که نه و زده که په کسته پرېښول یا په خطا د دې سړي لمونځ نه دی صحیح. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.